خواندن در زندگی انسان خیلی ارزشمند است. یکی میتونه یک دوست خوب، یکی میتونه کتاب خوب زندگیتون رو تغییر بده. روز جهانی کتاب و همه کتابخوانه عزیز تبریک میگم. موږ ټول باید کتابونه ولولو. مشخص نه ده، یعنی مشخص رشته مهمه نه ده. موږ باید په ټولو علومو کې معلومات ولرو. د ځوانانو لپاره یوه ښه پانګه ده او د په راتلونکي کې هم دوی ته ډېره ښه زمینه برابریږي. کتاب خو دومره ارزښت لري چې موږ یې بیانولی نه شو. ټولو محترمو لیدونکو ته او د کتاب لوستونکو ته د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم.